کی دوتا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چنانچہ لهم کړه داسې ظاهر خبر د خپل وطن او خپل علاقہ او بیا چې بچپن په کې تیر شي وي مور پلار وغیرہ دا خوږي انسان باندې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مینې نزيات او غید ایمان سره مینه وا او دلته بیت الله او د ابراهیم علیه السلام کور او د الله تعالی په دلی شي نشانات او دې دلته نو وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله ته فرمایي چې خپکیګه ما تاب الله تعالی واپس راولي دي زیاته چنانچہ الله تعالی د فتح په صورت کې مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه ان الذي بشکا غزاد یعنی الله فرضا چې فرض کړی دی علیک القرآن پتا باندې قرآن لرادک خامخا واپس کون کې دستا الی معاد هغه واپس کې دو زیتا هغه زید اصل تا قل او یا ربي چې رب زما عالم خپو هده من پاغچا جاء اچراغ بالهدى په هدایت سره او دا تاسو د تاریخ هم تاسو وګورئ چې د قرآن کار کړی دی او بیا د وطن او د کلیونو وستلی شوی دي او غیبا تکلیفونه او سختی راغلي دي الله تعالی او مغه علاقې ته غد عزت په بنیاد باندې راوسته او مغه څومره چې د قرآن کار کړی دی هغه مغه رنګي نو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی دي ربي عالم الله خبر ده من پاغچا باندې جا اچراغ بالهدى په هدایت سره ومن او پاغچا باندې هو چې اغا فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کړي وما كنت انيت ترجو چې امید ساتي امید لري ان يلقى دا چې کني نازل بکړې شي الیک استا طرف ته الکتاب کتاب الا مگر ان تا ته خدا پته نه او نو تا دې امید ساتو چې کني الله به ما باندې قران نازل کی تاکہ الله تعالی نکانه نور اچولې خو دې خو ته توقع او تصورم نو الا مگر رحمتن دا مهربانی دا من ربک استا رب طرفنا فلا تکونن بستمکگا ظهیرا مدد کون کې للکافرین کافرانو د پاره ولا يصدنك او من دینکتان آیات الله د الله د آیاتنا بعد ورستو اظهر کلا انزلت نازل کړل شول الیک استا طرفتا ودعو او روبلا الى ربک رب طرفتا خلق ولا تكونن او مکیګت من المشرکین د مشرکانو دا خبره تاسو سره ډیر زیات مناسبې دي تاسو اوس قران واوریدو او بیا څه خبره مو شو دا غي باره کې ورستو د بخاری او د مسلم نو الله فرمایي چې دا کار مپردا او کدی کې څه مشکل راځي چې سره ملګری ما او دا کوم خبره چې تاوار دا نور خلق ته ورسوا ودعو الى ربك ولا تكونن من المشرکین ولا تدعو او تمرا غواړه مع الله الله سره الها اخر معبود بل لا اله نشتبل معبود الا هو مگر هغه كل شيء هر يشيء هالك هلاكدون کړي الا مگر وجهه مخدغ ان سوا د الله تعالی نه له الحكم هغه لپاره فیصله ده هغه لپاره اختیار د فیصله ده و الیه ترجعون او هغه طرف ته تاسو را واپس کړئ شي الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس آیا خیال کړي دي الناس خلقو اندا چې یترکو پرې بخودي شي دوی اندا چې یقولو دی اولی آمنا موږ ایمان راوړې دي وهم او دوی لا یفتنون ازمایش کې وانه چولې شي دا خبره لګه غور سره واوري ان تاسو دا ګمان کړي دي چې کله ایمان راوړي بیا به ازمایش نه راځي نه ازمایش به خامخا راځي او دا خبره په سورته بقره کوم تر شوې ده ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات الله وی ولنبلونكم لا تاکید پاره ده خامخ ازمایش کومه لازمن بدر باندې راځي خامخ تاکید پاره ده د يرنا د لوګینا د خلقو د کمیدا د مالات خلقو کمینه مراد د مرګونو نه او د مالونو نه د نقصان د مالونو نه وغیرہ او وبشر الصابرین خو کچا صبر وکړو نه غیته زیره مورکا ام دارنګي په سورۃ بقره کې بل آیات هم ده ام حسبتم انما تدخلوا الجنه تاسو دا ګمان کوئ چې بس اسبه داخلي شي جنت ته بزران ته بس لاړ بشي جنت ته ولما یاتکم نبأ الذين من قبلكم تاسو باندې مخکینی خلقو هغه واقعات او تکلیفونه او حادثات او پریشانیاں نه برغلي نو هغه راشي نو تا درجه بوچتای او دا بدلار کې بخامخا راځي د دې لپاره نه چې کنه د الله را دومره دا ډیره زیاته سخت ده نه دا ستاد درجات او چتول د لپاره دا ستاد هغه صبر چې الله خوخي او دغه بنیاد باندې چې تکم ژاړي دغه بنیاد باندې تکم اوخ کی توي هغه بنیاد باندې الله سره کوم تعلق کی دا الله تعالی تا ځان لري کینا دا لري کیدنه دا خپل ځان سره نیسی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم یا لکه څنګه چې نور
نکان خلق ته چوي دي په دنیا کې خدا خپل ذکی خدا سو دا ذهن کې خامخ کې نه وای چې په دې لار کې مشکل راځي نو دې مطلب دا نه چې کړي دا مول دا لار غلطه ده نو ځکه مشکل راغلو نه دا به دې دلیل وي چې دا لار صحیح ده نو ځکه مشکل راغی او دا مشکل ذهني پریشانیم کې دلی شي مالی پریشانیم کې دلی شي نورم کې دلی شي البته یو فرق پکشتا دا انسان تاسو باندې بخامه خرغلی ایمان به کې شي زیات راغلی خو زما ذاتی تجربه هم دا او دا حقیقت هم ده چې کومه پریشانی د الله تعالی طرف نه د عذاب په صورت کې وي په دې کې انسان ته اطمینان نه تکلیف په خپل ځای کې ډیر وي او به اطمینانی په خپل ځای کې یو لوی مصیبت دي او چې کومه پریشانی د په دې لارې کې پیښ شي یا د دې لارې کې رکاوټ د وجه نه پیښ شي شیطان جوړي نوري جوړي نو تاسو له کم از کم مطمئن دا ځکه مطمئن اگر که پریشانی به سخت وي مرګ به وي درد به وي تند به وي لوګه به وي خو تاسو به مطمئن تا ته الله تعالی ستا شکل صورت ستا وغیرہ د باندې مڅوک پیږي نه چې څومره لوی خبرې دي یا څومره داسې پریشانی او هغه پریشانی کله بل چاوي ناغه به داسې کی چې بنیاد یې ختم کی نو دی وجنا تاسو د کمالات چې خو خکړې د کم کتاب چې راغسته ده د کم کار چې کوي الله تعالی توفیق موږ تاسو ترا کی چې د حکم مخکې موږ بیان کو د لارو کې د مشکلاتو ته د ځان سات دا تیار دا د ګلونو هارونه نه دي دا د ازغو هارونه دي او دا کیږي خامخ او شوی دي هر چا باندې خو چې بیا صبر کړی دی نو الله تعالی د ابراهیم علی السلام کې سیاده ساته بیا امامت مور کړی دی بیا الله تعالی امامت مور کوي ولقد بتحقیق سرا فتننا موږ ازمایش کړو الذين باغ خلق باندې من قبلهم چې دین وړاندې فلا يعلمن الله بس ضرور ده چې خامخه معلومه بکی الله تعالی الذين كسان صدقوا جرشتون دي ولا يعلمن خامخه معلوم بکی الله تعالی الكاذبين دروغجن کی دروغ وین کی یعنی تم وای چې عاشق یم او سم وای چې عاشق یم نو عاشق په غوړه لګي چې غلغه معشوقه خو په یو غوړي نه وینه وغوړي نو چې وینه وغوړي نو پته لګي نو الله وايي حکمت دلته یو بیان کو او حکمت دا ده چې الله تعالی دا خلق خامخ آزمائش کوي چې ته الله سره د مینې داواګیر یې نو په دې مینه کې پتا باندې کوم مشکل راشي نو ته د الله د پاره د صبر کوونکې هم یې وکني نو پته بولګي ام حسبا آیا ګمان کړو الذين او کسانو يعملون چې غي عمل کوي السيئات بد ان يسبقونا چې کني وړاندې وشي مونږه یعنی دوی چې تختی کني مونږه بیراونه نیسو بیا د دې د خیال کړي چې کني مونږه نه بغو تختی وځي بیٹنګ ولې نه شمه بیا ان بطش ربك لشديد ني والله الله تعالی د سختي ان يسبقونا چې کني او بتختی دوی مونږه نه یعنی مخکې بشي مونږه نه سا اډیر بد ما هغه يحكمون چې دوی فیصله کوي من کان سوک چې وی ارجو چې امید ساتي لقاء الله ملاقات الله تعالی فان بشک اجل الله نټه الله تعالی لآت راتلن کې خامخه الله دې مقتر نصیب کې ملاقات الله وهو اوغا السميع اوردن کې العليم او هو هم دې ومن او څوک جاهد چې jihad کوي کوشش کوي فانما بس بشک خبر ادا د بلنه دا یجاهدو کوشش د ان دې jihad کوي لنفسه خپل ځان د پاره فائدہ د خپل ځان دا ان الله بشک الله تعالی لغنی بپروا د مالدار ده عن العالمین د مخلوقاتنا عالمنا والذین وکسان آمنوا چې ایمان راوړل دي وعملوا عمل کړی دي الصالحات نیک لنکفرن مونږ بلری کو عنهم د اغوینا سیئاتهم گناهونه د اغوی ولنجزینهم او مونږ به بدل ورکو اغوی ته احسن ډیر خسته الذی د اغا ان بدل د اغه عمل کانو چې ود یعملون چې کول به ووصینا او مونږ وصیت ان حکم کړي وصیت او نصیحت کې فرق ده نصیحت هم الله طرف نه یا ناسخ طرف نه وي وصیت هم دغه طرف نه وي وصیت مضبوط حکم ته چې هغه بیا بدلیږي نه د مړي وصیت هم ځکه ما وصیت وایو چې هغه مړ شي نو بدلیږي څنګه همدا غرانګي چې کوم حکم الله تعالی تاکیدن کوي نو تلفظ وصیت ته د تاکید په بنیاد باندې او حکم کړو مونږه الانسان انسان ته بوالديه د مور پلار په باره کې حسنا د نیکی کولو چې مور پلار سره د احسان معامله کوي و انه کچری جاهداکا دوی کوشش کوي پتا باندې جهاد او جدوجہد خود جهاد نه ده کنه او دا ماده د جهدن کوشش ته پاره بل سره په خپل خبره باندې منوولو د پاره سختی کول
هغه سختی په خلیم کې دی شي په لاسم کې دی شي په مرګم کې دی شي کچری دی کوشش کوي الی وان جاهداکا کچری دی کوشش کوي پتا باندې لتشرکا د لپاره چې تشرک وکي بي ما سرا ما هغه لیسا چې نشتا لکا تا به پاغه باندې